أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روان دے آیاتن مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ والمحبوب پیغمبر تا فرمائل کہ تدی خلق تا د خپل دین حقیقت واضح کا چې زه د هغه بوتانو عبادت نکوم چې کوم تاسو ته ما سوا د الله نه کوئ او زه خالص د الله عبادت کوم هغه الله چې ستاسو روحونه قبض کوي. بیا الله دا مته فرمایل چې ته دوی ته دا مو وایه چې زه عبادت نکوم ما سوا د الله نه د هغه باطل معبودانو چې هغوی نه نفع در رسولی شي تا ته نه نقصان. گویا د عبادت مستحق هغه ذات دی چې هغه د نفع او د ضرر مالک وي. کم ذات چې د نفع او د ضرر مالک وي د هغه عبادت کول پکار دی. دا عاجز او مجبور بوتانو عبادت دا بے ځایه دی ځکه چې د هغوی په لاس کې نه نفع شته او نه نقصان شته. اوس الله خپل حبیب ته فرمایي چې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ویا الله هغه ذات ته د عبادت مستحق هغه ذات ته چې هغه ضرر رسولو والا دی. هر کله دغه په لاس کې د ضرر مالک دی. که چېرې دا الله تا ته تکلیف در ورسوي نو دا ما سوا د الله نه داسې بیا څوک شته نه چې دا تکلیف تا نه لرې کړي. او کفرک دا الله تا ته وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او که الله اراده وکړه تا ته د خیر د رسولو نو فلا راد لفضله پس داسې څوک نشته چې د الله دا فضل تا نه منع کړي او دا د رد کړي. دلته د در لفظي معنی چې کوم دی هغه تکلیف او مصیبت ته ویلی شي او د مسا نه مراد چې کوم دی رسول دی. او فلا کاشف له یعنی دا ضرورت تا نه څوک دفع کولی نشي ما سوا د الله نه. او دغه شان د خیر نه مراد د دنیا او د آخرت بلائی ده. اوس دلته علما یو نقطه بیانوي چې دا خیر سره الله د ارادې ذکر وکړو او د تکلیف سره د مسې ذکر وکړو. نو هغوی دا فرمایي چې دلته دې خبرې ته اشاره ده چې د اصل مقصود د الله خیر رسول دی نه کہ شر رسول اصل مقصد دی یا تکلیف رسول اصل مقصد دی. اصل مقصد چې کوم دی هغه د الله خیر رسول غواړي خپل بندګانو ته. او بیا دا خیر چې کله الله خپل بندګانو کې چاته وغواړي یصیب به من یشاء من عباده رسی بیا الله دا خپل فضل هغه چاته چې خوښه شي په بندګانو کې.
اوس دا الله وهو غفور رحیم، دا الله بخون کې دی او رحم کوونکی ذات دی. دلته د غفور او د رحیم باره کې بیا علما فرمای چې الله هغه ذات دی چې په دې قادر دی چې د بندګانو ګناهونه معاف کوي، تر دې چې یو مشرک کافرم توبه وویستله نو الله د هغه توبه هم قبلوي او دغه ټول کفر او شرک ورته هم معاف کوي. نو بیا مسلمان چې کله د خپل ګناهونو توبه وباسي نو بیا خو الله د مسلمان بنده توبه قبلوي او ګناهونه ورته معاف کوي. اوس یو حدیث مبارک د الله پیغمبر فرمای چې تاسو د الله نه د خیر طلب کوئ او د الله د رحمت خوشبودار هواګانو پسې روان شي. او ځکه چې د الله د رحمت د خوشبودار هواګانې دا الله چې چاته وغواړي خپل بندګانو کې نو هغې ته رسي او د خپل ګناهونو د الله نه معافي وغواړئ، توبه وباسئ او د دې خپل ګناهونو چې کوم دي تاسو په دې باندې پرده واچوئ، د دې اظهار مکوئ. گویا دلته یو انسان نه ګناه وشوله نو دې بیا د دې خپل ګناه په اظهار په دې باندې توبه دې وباسي. د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو د خپل ګناهونه چې کوم دي دا شلوئ ما. نو صحابه کرامو تپوس کو چې د ګناه د شلول نه څه مراد دی؟ وی فرمایي چې د ګناه شلول نه مراد دا دی چې تا یو انسان د شپې یو ګناه وکړه، د ورځې بیا چې کوم دی د هغه ګناه خلکو ته بیان کوي چې ما خو بیګا پلان کې ګناه کړی ده. دغه حدیث مبارک راځي تاسو په خپل ځانم پرده واچوئ او د نور خلکو په عیوبونو باندې هم پرده واچوئ. یو حدیث مبارک د الله پیغمبر فرمای چې چا په دنیا کې د الله د بندګانو سره په تکلیف او مصیبت کې امداد وکړو نو الله به د دې انسان نه د آخرت هغه تکلیفونه پریشانې ختمي کړي. او چا چې د مسلمان په عیوب باندې د هغه په خامو باندې پرده واچوله نو الله تعالی به چې کوم دی پر ورځ د قیامت د دغه عیوب الله پټ وساتي. د الله پیغمبر یو حدیث کې فرمایي چې زه په څلور څیزونو باندې په رښتیا قسم خورم. یو پای کې دا دی چې کله یو بنده نه ګناه وشوله نو الله د دې بنده توبه قبلوي او دا ګناه ورته معاف کوي. په دې خبره زه قسم کوم چې بنده کله په صدق دل سے توبه وویستله الله ګناه معاف کوي. دویم دا چې څوک د الله د ملاقات سره محبت لري نو الله هم د دې انسان سره د ملاقات محبت لري. په دې خبره یزم قسم کوم. دریم په دې خبره قسم کوم چې څوک د کوم قوم سره محبت لري نو په ورځ د قیامت په دې د هغه قوم سره پورته کیږي. او دریم په دې خبره باندې زه قسم کوم چې په دنیا کې الله د چا پرده وساتله نو په ورځ د قیامت په الله د هغه هم د ګناهونو پرده ساتي. او بیا یو حدیث کې حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله د بنده ځان ته رانږدې کړي او د باندې به د خپل رحمت څادر واچي، دته به چې کوم دي د ګناهونه به چې کوم دي هغه ورته ښکاره کړي او دنه به دا اقرار واخیستلی شي آیا دا ګناه تا کړې ده؟ دی وایي چې او دا ګناه خو ما کړې ده. بیا به الله ورته وایي چې ما دا ستا ګناه معاف کړه او د نیکو چې کوم دي اعمال نامه ولا بیا به ښکاره ورکړي. او د منافقینو د کفارو سره الله به ښکاره د هغې هغه ګناهونه هغې ته په ورځ د قیامت د ذلت او رسوایۍ دپاره به د الله ښکاره د هغې حساب کتاب کوي. ورپسې فرمایي بیا قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. ای زما حبیبه دې خلکو ته ووایه چې په تحقیق سره راغی تاسو ته حق ستاسو د رب د جانب نه. حق نه مراد اسلام دی، قرآن دی، د الله د پیغمبر ذات مبارکه دی. او علما فرمایي چې په دې کې د حق نه مراد دا دی چې صحیح حقیقي علم چې گویا د الله تعالی د توحید
د الله د کتاب د قرآن مجید او د الله د آخري پیغمبر د نبوت باره کې صحیح حقیقي علم الله چې کني بالکل ښکارا واضح کړی دی په دلایل سره په معجزات سره پای کې اس قسمه شک او شبهه پاتې نه ده نو هر کله چې الله دوی ته د خپل دین او د خپل توحید او د خپل پیغمبر نبوت هغه بالکل ښکارا او واضح کو او شک شبهه بالکل هغه پکې صدرت نه لګي نو بیا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه پس چا چې بیا د دین حق قبول کو پنی غلار باندې روان شو نو بیا د دې فایده د دې انسان د پردا و الله وت خبر واضح کړه د خپل توحید د خپل پیغمبرانو نبوت او د خپل دین اسلام او د خوخه ده کدی چې کومه هدایت لار قبلې نو د پاره پای کې فایده ده ومن ضل او کدی به لار کیږي غلط لار باندې روانيږي نو فانما يدل عليها پس بیا داغي هغه وبال داغي هغه ضرر په د خپل ځان باندې ځان له نقصان او تاوان کوي وما انا عليكم بوکیل او زنیم پتا سو باندې جبر کوونکی چې خامخا تاسو چې کوم دی اسلام دی قبول کې لہذا ما خپل تبلیغ از مواری پورا کړه استاد خو خدا که هدایت قبل او کو گمراه په لار روانه کې بیا الله خپل پیغمبر ته چې ته د دې کفارو په خبرو باندې د دې تنزیه او مذاق باندې خفقېږه ما پته د خپل تبلیغ هغه مشن جاری ساته کوم وحی تا ته راځي بس هغه ته خلکو ته رسوا احکامات بیانوا سو په عمل کوي نه کوي دا لاغي بیا خپل نقصان او فایده ده نو وتبع پیروي کوا ما یوحى الیک دا هغه وحی چې کوم تا ته کولی شي کوم وحی تا ته راځي بس هغه وحی خلکو ته رسوا کو څوک په عمل کوي او کنه کوي بیا اوس ظاهر خبره ده پدې احکامات او په عبادتو کې بخامخه مشقت وي تکلیفونه وي د دې تبلیغ رسول کې بخامخه تکلیفونه د کفارو طرف نه با ظلمونه وي نو الله یصبر اذا ما حبیبا بیا صبر کوا حتی يحكم الله تردی چې الله بیا فیصلو کی گویا الله حق او باطل جدا کی اهل حق چې کوم دي هغه ته جنت او اهل باطل چې کوم دي جهنم تولیږي وهو خیر الحاکمین او دا الله چې کوم دي بهتر فیصله کوونکی ذات دی ځکه چې دا الله چې کوم دي ظاهر او باطن باندې خبردار دی د دې الله فیصله کې څه غلطي او شک او شبهه نشي راته ځکه چې هغه حکیم هم دی علیم هم دی خبیر هم دی هر څه باندې پوه دی ظاهر او باطن و هر څه معلوم دی نو دا هغه فیصله چې کوم دی هغه په حق باندې مبني وي پای کې به اس قسمه غلطي او پای کې به شک او شبهه نه وي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کچر ارسی تا تا اللہ سے تکلیف فلا کاشف له الا هو پس نشتا لرکون کی دغه تکلیف ترا سوا د الله نه بل څوک وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او چې کله الله اراده وکړه تا سره د خیر او د بلای فلا راد لفضله پس نشتا څوک چې رد کی او واپس کی د الله د فضل او د خیر ستانه یصیب به من یشاء من عباده رسی الله د خپل فضل من هغه چاته چې خوښ شي من عباده د خپل بندگانو کې وهو الغفور الرحیم او دا الله بخون کې دی او مهربان ذات دی قل یا ایها الناس ای زما پیغمبر او یا دی خلقو ته قد جاءکم الحق من ربکم فتحقیق سره راغلی تاسو ته حق تاسو د رب د جانبنا فمن اهتدى پس چا چې لار منتلا هدایت حاصل کو فانما يهتدي لنفسه پس داغه غلار منتل او یا هدایت حاصلول د خپل ځان د فیدې د پاره دي ومن ضل او سوق چې گمراه شو بلار شو په غلط لار روان شو فانما يدل عليها پس دغه گمراهي وبال او ضرر پاغه په خپل ځان باندې دي وما انا علیکم بوکیل او زنیم پتاسو باندې سو ذمہوار یا تاسو باندې نیم جبر کون کی وتبع او پیروی کوا
ما یوحا الیکا دا اغی وحی چی کم تا تکولی شی وصبر او پدی کی کم تکلیفات را دی پاغی باندی صبر کوا حتی یحکم اللہ تردی چی اللہ فیصلو کی وهو خیر الحاکمین او دا اللہ بہترین فیصلہ کون کی دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ کچر ارسی اللہ تاتا بدور سے ضرر تکلیف مصیبت فلا کاشف له الا هو پس نشتا دفق ان کی دغا تکلیف او ضرر اللہ سوا دا اللہ نبل سوک وَإِن يُرِدِكَ بِخَيْرٍ او ارادو کا اللہ تاتا دا خیر رسولو فلا راد لفضله پس نشتا سوک چی رد کی تانا واپس کی تانا دا اللہ دا فضل او خیر یصیب به من یشاء رسی اللہ دا فضل اغا چاہتے چی خوخشی من عباده پا بندگانو کی خپل بندگانو تا وهو الغفور الرحیم او دا اللہ بخون کی مہربان دی قل اوتا اوایا یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم الحق من ربکم پا تحقیق سرا راغلی تاسو تا حق جانب در رب ساسنا ومن احتدا پس اغا کس چلار امنتل صحیح اور ہدایت مالک شو فإنما يهتدي لنفسه پس بشک خبردادا کہ دغه لارې منتلو یا هدایت حاصلولو فیدا د خپل ځان د پاره ده ومن ضل او هر څوک چې گمراه شو بیلار شو فإنما پس بشک خبردادا يضل بها عليها دغه گمراهه وبال او ضرر دغه په خپل ذات باندې دي وما انا علیکم بوکیل او ظلم تاسو لا مجبور کون کی یا تاسو باندې جبر کون کی نیم واتبع ما یوحا الیکا تابیداری کا وداغی وحی چی کمتا تکولی شی وصبر او صبر کوا پا تکالیف باندې حتی یحکم اللہ تردی چی فیصلو کی اللہ وهو خیر الحاکمین او دا اللہ بہترین فیصلہ کون کی ذات